بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونه او نیکه هیله مارکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ډیری خلک داسې فکر کوي چې د پرمختګ یوازینۍ لار څه ده، هغه زده کړه کول دی، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې د زده کړې په مرحله کې ځینې نور داسې شیان دي چې هغه له موږ ستاسې سره مرسته کولی شي تر څو موږ ستاسې پرمختګ ته ورسېږو او خپل ژوند کې بریالي سو. نو نن به زه ستاسو سره د زده کړې په لاره کې هغه دوه نور مهم شیان چې موږ ستاسې اکثره وخت فکر نه ورته کوو یا هم پې خبر نه یو، نو د هغو په اړه به ستاسو سره خبرې وکړم. نو اول راځم زده کړې ته یا لرنینګ ته. دا خپله زده کړه چې ته ویل کېږي، دا په دې معنی چې کله چې موږ ستاسې خپل پوهاوی زیاتو، خپل معلومات زیاتو، صحیح ده، که هغه مثلا د کتاب له لارې، د مکتبو له لارې، د پوهنتون له لارې یا هم د انټرنیټ له لارې. کله چې موږ ستاسې خپل پوهاوی زیاتو، خپل معلومات زیاتو، دو ته ویل کېږي زده کړه. یا په خپلو مهارتو باندې کار کوو. مثلا یو نفر د کمپیوټر ساینس یایي، هغه غواړي چې په دا خپل بخش کې دی مهارتونه لوړ کړي، یعنې مثلا پروګرامینګ بخش کې دی زده کړه وکړي او په یو کې نور معلومات لاسته راوړي، دغو ته ویل کېږي زده کړه. نو د زده کړې دغه مشکل څه شی ده؟ که چیرې موږ ستاسې خالص زده کړه کوو، نو دغه تر ډېره حده پورې زموږ ستاسې لپاره ګټور نشي تمامېدی، ځکه نړۍ چې ده د تغییر په حالات کې ده او کوم شیان چې موږ ستاسې نن زده کوو کېدای شي سبا ته هغه زموږ ستاسې لپاره په درد ونه خوري. نو په دې خاطر باندې یوازې زده کړه کول چې دی د پرمختګ سبب نه ګرځي او موږ ستاسې بریالیتوب ته نشي رسولی. له زده کړې سره دوه نور مهم شیان دي چې هغه باید موږ ستاسې په نظر کې ونیسو او په هغو باندې کار وکړو. نو هغه چې دی انلرن، هیرول دی، یعنې یوازې زده کول او یادول چې ده ګټه نه کوي. ځینې شیان باید موږ ستاسې هیر کړو. هغه په څه معنی؟ کله چې موږ ستاسې غلط فکرونه لرو، صحیح ده، دا باید له ذهنه وباسو، دا باید هیر کړو. مثلا هغه معلومات چې هغه آوټډیټ دي، د تاریخه تیرې، هغه باید موږ ستاسې له ذهنه وباسو، ځکه هغه معلومات چې موږ مخکې په لاس راوړي دي او هغه چې دا نن ورځ کومه ګټه نه کوي یا له وخته تیر دي، یا که چیرې موږ د هغو معلوماتو په اساس یا د هغو مهارتو په اساس باندې موږ نن کار کوو، نو کېدای شي زموږ کار ډېر وخت ونیسي. نو په دې خاطر باندې هغه شیان چې هغه له وخته تیر دي او نن ګټه نه کوي، هغه باید له یاده وباسو. او ځینې محدود فکرونه یا ځینې محدود باورونه چې هغه زموږ ستاسې د پرمختګ مخه ډپ کوي، هغه باید له ذهنه وباسو. دغه محدود فکرونو مشکل څه ده چې له هغو سره موږ ستاسې په احساساتي ډول سره له هغو سره تړلي، یعنې مثلا ځینې داسې عادتونه دي، ځینې داسې باورونه دي چې له هغو سره موږ تړلي یو او هغه موږ ستاسې په اسانۍ سره نسو پرېښودی. نو که چیرې موږ ستاسې وغواړو چې پرمختګ وکړو، نو هغه ځینې فکرونه، ځینې باورونه چې هغه زموږ ستاسې د شاته پاتې کېدو سبب ګرځي، هغه باید له ذهنه وباسو. د مثال په ډول سره په هغه شیان چې موږ ستاسې باید له ذهنه وباسو یا هیر کړو، هغه څه شی دي؟ مخکې داسې یو باور موجود دی چې مور سټډي بیټر ریزلټ. کله چې یو څوک ډېره مطالعه کوي یا څوک ډېر درس وایي، هغه به ښه نتیجه په لاس راوړي. چې دغه باور چې ده بیخي غلط ده، یعنې ډېر داسې خلک موږ لیدلی چې هغه ډېر درس وایي، ډېره مطالعه کوي، خو د هغو نتیجه چې ده تر ډېره حده پورې ښه نه ده. مثلا یو بل باور موجود ده، ملټي ټاسکینګ مور پروډکټیو، یعنې کله چې ته په یو وخت کې ډېر کارونه کوي، نو ته به ډېر کارونه ترسره کړي، چې دغه هم غلط باور ده. دا باید موږ ستاسې له ذهنه وباسو. نو د زده کړې په مرحله کې یو بل شی چې تر ټولو مهم ده، هغه هیرول دي، چې ځینې شیان باید موږ ستاسې هیر کړو. او بله خبر چې ده ریلرن، دوماري زده کول، یعنې ځینې شیان چې دي موږ ستاسې مخکې زده وو، خو که چیرې په هغه شیان دوماري زده کړو، نو موږ ستاسې به بریالیتوب ته ورسېږو یا به په خپل کار کې ډېر کامیاب وي. خو دغه دوماري زده کړه په څه معنی؟ کله چې موږ ستاسې له بهترینې لارې یا له بهترین میتود څخه استفاده وکړو، یا کله چې موږ ستاسې یو شی زده یې هغه دوماري زده کوو، هغه په ډېر هوښیاره طریقه، په ډېره ځیرکه طریقه هغه زده کړو، نو دغه هم چې ده د زده کړې یو برخه ده. دا ولې مهم ده؟ دا په دې خاطر باندې مهم ده چې که چیرې موږ ستاسې یو مهارت زده یې
او هغه دوماري زده کوو نو موږ ستاسې ځینې ټولز یا ځینې شیان لرو چې هغه نه وي راوتلي که چیرې هغه موږ ستاسې په خپل مهارت کې استفاده کړو نو موږ ستاسې به ښه نتیجه لاسته راوړو. مثلا یو نفر د پروګرامینګ کوي سیده نو که چیرې دی په خپل مهارت کې له ای آی استفاده وکړي نو ده به د خپل مهارت په یو نوې طریقه سره زده کړی سیده او دی به په دغو مهارت کې نور هم کامیابیږي. او بل څه ده دغه زده کړه چې ده یا معلومات چې دي یا مهارتونه چې دي دا ورځ په ورځ باندې پرمختګ کوي. نو که چیرې موږ ستاسې دغه معلومات دغه مهارتونه په یو نوې طریقه باندې زده کړو نوي معلومات لاسه پکې راوړو نو بیا به موږ کامیاب یو. او درېیمه خبره دا ده چې زموږ ستاسې دغه ذهنیت فرق کوي. یعنې که چیرې موږ ستاسې یو ذهنیت 2 کاله مخکې درلود نو هغه زموږ ستاسې ذهنیت چې ده اوس ډېر بدل شوی ده. نو که چیرې موږ مخکې یو مهارت درلود او مخکې کوم فکر درلود نو کیدای شي هغه تر ډېره حده پورې ښه نه و. خو که چیرې موږ ستاسې خپل مهارت په یو نوي فکر باندې وګورو له یو نوې زاویې ورته وګورو نو موږ ستاسې به تر ډېره حده پورې کامیاب یو. نو بریالیتوب یا پرمختګ چې ده د دغو دریو شیانو له دوران څخه په لاس راځي. یعنې موږ ستاسې زده کړه کوو ځینې شیان هیروو او ځینې شیان چې دي دوماري زده کوو. یعنې که چیرې څوک په دغو ترتیب سره مخ ته ولاړ شي نو هغه به تر ډېره حده پورې په خپل مسلک په خپل ژوند کې به بریالی وي.